زما سره چې کومې ګولۍ په لاس کې دي دې ته موږ د طاقت ګولۍ وایو کیپسول. صحیح ده، دا کیپسول فارم کې دي. دا سویزرلینډ کمپنۍ وال جوړوي. دا د ټول نه ښه ملټي وایټامن دي. ملټي مطلب دا چې ډېر شی وایټامنز چې دی چې کوم انګریډینټ د طاقت دپاره استعمالېږي. د ټول نه لومړنۍ خبره دا ده دا چې دی نو په امیونټي سټرانګ کوي. صحیح ده. بل دا چې طاقت جسماني طاقت نه علاوه چې دی نو دا په مردانه طاقت کې هم کار کوي. په دې کې پینکس جینسنګ ورته موږ وایو، G115 جینسنګ چې موږ څه ته وایو. صحیح شو. هغه پیریفرل نروس سیستم ته چې دی نو وینه سیوا کوي. صحیح شو. د هغې د وجې چې دی نو مردانه طاقت کې یا اریکټایل ډسفنکشن چې موږ څه ته وایو په هغې کې هم استعمالېږي. د دې نه علاوه دا په امیونټي کې استعمالېږي یا دا سیزنل بیماریانې چې کمې نزله زکام. صحیح ده، یا تبه د چا ډېره زیاته تېره شي. صحیح شو. نو هغو دپاره هم یو ښه شی دی. بل دا خبره چې دا ګران کارونه دلته کې دا مسافر رونه کوي نو د هغو دپاره هم وایټامینو ضرورت یا دردونه یې پرې ډېر زیات په چا باندې. صحیح شو. د دردونو ګولیو سره چې دا موږ وخورو نو د هغې افیکټ سیوا کوي، اثر یې سیوا کوي، نو دا یو ښه ریزلټ بیا ورکوي. صحیح ده. نور هم چې دی نو عادي دنیا شی فایدې دي. صحیح شو. د سترګو په صحت کې دا ډېر زیات ښه کار کوي، نظر تیزې ده، سکین کې ښه کار کوي، ویښتو په صحت کې ډېر زیات ښه کار کوي. او هسې هم چې دلته کې ګران کارونه خلک کوي نو د هغو دپاره لازم چې دی د وایټامن ضرورت وي. دا تاسو استعمال کوئ. د دې ډوزیج داسې ده چې یوه روزانه سهار ناشتې نه پس استعمالوئ. هر ملټي وایټامن چې موږ استعمالوو ښه خبر ده چې دا موږ 3 میاشتې پورې استعمال کړو نو پوره ریزلټ ورکوي. او بل دا خبره چې دا کم بیډ لیول کولیسټرول چې دی LDL هغه کموي. ګوډ لیول کولیسټرول چې دی نو هغه سیوا کوي. نو صحت دپاره ډېر ښه وایټامنز دي. دا تاسو راغستی شئ. مننه. السلام علیکم.